ملګری سوال کړل دا سوال ډېر مهم او ضروری ځکه چې د دې تعلق د پاکي او ناپاکي سره دی. د دې تعلق د نجاست او د پاکي سره دی. دی وی چې شیخ ابو الحسن سواتی صاحب دی عالم دی غیر مقلد دی. وغه مسله بیانې چې منی چې کوم دا پاکه ده. کچری په کپڑا باندې منی ولګي نو د هغه زلو ضرورت نشته. کچری په هغه حالت کې کپڑا باندې منی لګېدلی یا په جسم باندې نو په دغه حالت کې کچری منځو کې مسکیږي یعنی دا دې انزلو ضرورت نشي کوي انزل نو خدا کوي نه انزل نو دې سره کپڑا وغیرہ نه ناپاکيږي دی چې آیا واقعي منی نه پاکه ده په دې حواله سره شریعت سوی یاد وساتئ غیر مقلد حضرات ظاهر خبر ده شیخ ابو الحسن سواتی صاحب دا غیر مقلد عالم دین دی د خپل د مسلک یا خپل د عقیده مطابق مسله بیان کړل لیکن بهرحال د منی د پاکه ناپاکه په حواله سره دا خبره په ذهن کې وساتئ چې اکثر دا دلیل پیش کړي چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په حواله سره راځي په حدیث شریف کې چې حضرت عائشہ فرمایي چې باب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کپړو نه چې کوم دي منی غرولا د غرولو په ذریعہ باندې چې کوم دي هغه منی با لری شو نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه کپړو کې مسکو نو دوی د دین دو استدلال کې چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کپړو نه چې منی واغه به غرولا د غرولو په ذریعہ باندې بیان لري کوله کچری منی ناپاک ونه غبا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها با غرولا نه بلکې انزلی وي نو د دین دو دا استدلال کوي چې منی پاکه ده یاد وساتئ د منی د ناپاکی په حواله سره چې کوم دلایل لږه مضبوط دي ځکه چې په قران مجید کې الله رب عزت فرمایي مما مهین انسان په حواله سره فرمایي الله رب عزت مما مهین چې الله رب العزت فرمایي چې ما تاسو یعنی انسان ما د څه نه پیدا کړل د یو غلیظ د یو حقیر او بود قطرینا یعنی د غلیظ او حقیر قطره ویل شوی دي د قران دروسره هم دا ثابتيږي د قران مجید د آیاتنا د تعلیماتو نه دا ثابتيږي چې دا یو حقیر یو غلیظ قطره ده د منی دا غین علاوه احادیث شریف کې یو حدیث خو دا بیانې لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نور احادیث بخاری شریف روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوڑا چې کوم دې په جوڑا باندې منی ولګی دانو حضرت عائشہ فرمایي چې ما بغا انزلا د انزل نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه استعمال ولا او د هغه نه علاوه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خور چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوجه محترمه ده یعنی کور والده حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د هغه نه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد مجامعات چې په کوم کپړو کې واغه هم بستری وکړه نو آیا په هغه کپړو کې به موس کو یا نه به کو نو حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کو به لیکن لومبي به کاته ک نجاست په لګیدل یعنی منی وغیرہ په لګیدل نو هغه به پاکولا کچري منی وغیرہ باندې ولګیدل په هغه کپړو کې به موس کو د دین دا معلومیږي دا شان د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها او نورم دا سی روایت ملاویږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کپڑا باندې چری منی ولګیدا د هغه با حضرت عائشہ فرمایي چې ما به انزلا او دغه شانتي حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دې حدیث نم دا معلومیږي چې منی جګم دا ناپاکه ده هغه به انزلا او یو وجه دغم ده چې اوس مثال طور پر د انسان د ذکرنا یا دغه شانتي زنانه د شرمګانا د میتیازو قطره خارج نو په دې قطره خارج کې دوه باندې ظاهر خبره ده وضو چې کوم د فرض کیږي یا دغه شانتي مزید خارج شي یا منی خارج مزید خارج شي یا ودی خارج شي نو په دغه باندې سکیږي وضو فرض کیږي لیکن منی چې خارج شي نو په دې باندې بیا څه فرض کیږي په دې باندې بیا غسل فرض کیږي یعنی غسل واجب کیږي یعنی د دین دا معلومیږي چې دا کچری دا له حدیث د غیر مقلد حضرات چې کوم دي دوی په نزدیک میتیاز چې کوم دي دام ناپاک دي یا دغه شانتي مزید چې کوم دا هغه ناپاک ده کچری په کپړو باندې ولګي دا څه کپړې ناپاک کیږي او دغه شانتي ودیم ناپاکه ده او د دوی په نزدیک چې کوم دي منی پاکه ده بهرحال منی چې کوم ده په مزی یا ودی خارج کېدو باندې په اسلام کې غسل نه واجب کیږي لیکن په منی خارج کېدو باندې په انسان باندې غسل واجب کیږي نو د دین دا معلومیږي چې دا نجاست غلیظه ده اوس دغه سوال طرف ترازو چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ابا چې کوم دی د نبی رسول الله والسلام په کپړو باندې منی ولګی دا هغه به وجه شنو حضرت عائشہ هغه چې کوم دی غرول د غرول بصری به صفا کو نو د دینم دا معلومیږي چې کچری دا منی پاک ویني حضرت عائشہ با دا غرولم نه بلکې هغه شان دی پریخو لیکن د دې غرولونه دا معلومیږي چې دا غو کوم غذا وا کوم خوراکو
هغه داسې خوراکو چې داغو چې منی بوا د نبی رسول الله والسلام یا دغه شانتي صحابه کرام چې هغه به غاړه و بالکل داغه چې کوم نجاست ته هغه بدن قبل ته نه ته بلکې بظاهر بار بچو لګی دا چې وچ بچوا نو د غرول سره به داغه اثرات مزایل شو ختم بشو. نن سبا په دور کې تاسو ګورئ کچري د انسان نه منی خارج شي او په کپړو باندې ولګي تاسو په یقین سره وایي هغه چری دومره د خېدې شي چې هغه په غرول سره پاک شي بلکې داغه مثال خو بالکل دا وبو بچانتي یا دغه شانتي د میتیازو بشاندي چې انسان په جسم باندې په کپړه باندې چې میتیازو دغه ولګي یا دغه شانتي منی ولګي نو باغی کې بیا فرق نشي کېده نو هغه په غرول باندې سپاک شي. بهرحال د دې روایتونو دا معلومیږي د قران مجید د آیات هم دا معلومیږي چې دا منی چې کوم دا ناپاکه د نجستا لہذا کچری په د انسان په جسم باندې ولګي یا په کپړو باندې ولګي نو د هغه د پاکولو طریقه دغه دا چې درې ځله بدایي یو ځله به وینځي نه چھوڑ به کې بیا به وینځي بیا به نه چھوڑ کې بیا به وینځي بیا به نه چھوڑ کې داغه سره به کپڑا پاک شي. نو دوه یو حدیث مخې دګ دي چې بای دا یو حدیث ته حضرت عائشہ چې کوم دغه با د نبی رسول الله والسلام با چې کوم کپڑا باغی باندې بچي منی ولګي دا نو هغه به ګروله د ګرول سره به هغه صفا داغه چې کوم دي منی به چې کوم دي هغه به لري کړه نو د دینه دا معلومیږي چې منی پاکه ده. لیکن بل طرف ته دومره احادیث دي روایت د قران مجید آیات او دغه چاندي په خپل دغه حدیثم د دوه موافقت کې نزي چې دوی د دین د استدلال وکړي چې بای دا منی پاکه ده کچري د دونه بیا د استدلال کې نو پکار دا و چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها هغه ولم نه بالکل پاکه ځې پرې خوي او بیا به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بهرحال امید کوم چې په دې حواله سره د منی د پاکي نه پاکي په حواله سره مثلا مو سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.